مثبت فکر کول په دې معنا نه دی چې موږ ځان ته ګپ ورکوو یا هم ځان تېرولو، نه هم په دې معنا دی چې موږ ستونزې نه وینو نه لرو، بلکې مثبت فکر کول په دې معنا دی یا مثبت اند درلودل په دې معنا دی چې هره ستونزه یو حل لار لري، هر څه کنټرولیدونکي دي. دا باید په یاد ولرو که چیرې هدف ته نه رسیږو نو هغه د نړۍ پای نه ده، هغه زموږ د کار پای نه ده، هغه زموږ د بریالیتوبونو پای نه ده، بلکې هغه یو شروع ده، هغه یو قدم د بریالیتوب ته، هغه یو قدم د مخکېوالي ته، هغه یو قدم د هوسایي او سکون ته. په دې فکر کې مو اوسېږئ چې یو څوک ښه ژوند لري، یو څوک ښې پیسې لري، یو څوک ښه زندګي لري، هغه هېڅ ستونزې نه لري یا هغه هېڅ ستونزه نه دي تېرې کړي. نه وروره، هغه هر څه تېر کړي دي، مثبت فکر یې کړی ده، کار یې کړی ده، سختۍ یې تېرې کړي دي، بالاخره یو داسې ځای ته رسېدلی چې هغه پکې سکون کې ده، هغه په بریالیتوب کې ده.